السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا د عربي زده کړې آنلاین مرکز عربي صنف ته ښه راغلاست. زموږ د ګرامر برخه کې څلورم درس دی، الجملة فعلیه. جمله فعلیه کومې جملې ته وایي؟ فعلیه جمله کومې ته وایي؟ نو دې درس کې به دا په بحث کې نیسو چې جمله فعلیه څه ته وایي او مثالونه به د دې په باره کې ورکوو. نو تاسو نه هیله کوم چې ویډیو دوستان سره شریکوئ او ویډیو لایک او کومنټ حتما کوئ او فیسبوک کې درسونه حتما شیر کوئ. نو خپل درس پیلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجملة فعلية. جملة فعلية کومه ده؟ هي كل جملة ابتدأت بفعل. هي كل جملة ابتدأت بفعل. هر هغه جمله چې په فعل سره شروع شوی وي هغې ته فعلیه جمله وایي. الجمله فعلیه ورته وایي. هي هغه كل جمله، هر هغه جمله ابتدأت چې شروع شوی وي، ابتدایي شروع شوی وي بفعل، په فعل سره. مثالونه ورکو. مثال څه دی؟ الامثله، مثالونه: كتب عمر درسه. كتب عمر درسه. عمر خپل درس ولیک. عمر خپل درس ولیک. د دې جملې په اول کې څه راغلی دي؟ كتبه. كتبه څه دی؟ فعل دی او کنه او فعل دی، ماضی دی، ماضی فعل دی. كتبه ویلیکه. نو دا څه شوه؟ جمله فعلیه شوه. دې ته ولې جمله فعلیه وایي؟ ځکه اوله کې چې راغلی؟ فعل راغلی. بل مثال ته راځو. يشاهد ابي التلفاز. يشاهد ابي التلفاز. پلار مې وایي تلویزیون ګوري. يشاهد دلته څه ده؟ فعل دی، اسم دی، حرف د څه ده؟ يشاهد فعل دی. يشاهد ګوري، کتل فعل دی، یو عمل دی کنه. نو يشاهد ابي التلفاز دا جمله فعلیه شوه ځکه لومړی ابتدای په څه شوی؟ په فعل سره شوی ده. بل مثال: ابتعد عن الكذب. ابتعد عن الكذب. د دروغ څخه لرې اوسه. نو لرې کېدل ته څه وایي؟ ابتعد. نو دا څه شی ده؟ اوله کې څه راغلی؟ فعل راغلی. نو دې ته جمله فعلیه وایي. ولهذا فإننا نسمي هذه الجمل جملة فعلية. نو دای سبب دی ځکه مونږه دا دې ته جمله فعلیه وایو. ولهذا په دغه سبب فإننا مونږه نسمي دې ته اسم ورکو، مسما کو د هذه الجمل دغه جملې جملة فعلية، فعلي جملې دې ته وایو. نور مثالونه ورکو. دې کې اوس د تاسو نه پوښتنه کوم چې دا جمله فعلیه ده او که نه ده. راځو. اول: کریم تلمیذ مجتهد. کریم تلمیذ مجتهد. کریم ډیر تکړه زده کوونکی ده. نو دا جمله فعلیه ده او کنه؟ تاسو ماته وایي. 3 ثانیې وخت در کوم، تاسو د ځواب ورکړئ کومنټ کې. کریم تلمیذ مجتهد دا جمله فعلیه نه ده. ولې؟ ځکه اوله کې اسم راغلی. کریم اسم ده، فعل نه ده. نو ځکه دا جمله فعلیه نه ده. دا جمله اسمیه دی ته ویل کېږي ځکه اوله کې اسم راغلی ده. دا بیا موږ وایو په جمله اسمیه کې. بل: ترسم صفیة زهرة. ترسم صفیة زهرة. وایي صفیه یو ګل رسمي. صفیه یو ګل رسمي. ترسم رسمي صفیه. صفیه زهرة یو ګل. نو دا جمله فعلیه ده که اسمیه؟ تاسو وایي. فعلیه ده ځکه ترسمو دا عمل دی، فعل دی، رسم کوي، کولو ته وایي. نو دا جمله فعلیه شوه ځکه اول کې فعل راغلی دی. بل مثال: انتبهوا للدرس عند الشرح. انتبهوا للدرس عند الشرح. عند الشرح. و د شرح په وخت کې درس ته هغه کوئ، متوجه اوسیږئ. د درس شرح په وخت کې متوجه اوسیږئ. نو دلته انتبهو څه شی ده؟ اسم ده، فعل ده، حرف ده، څه شی ده؟ فعل ده، امر کوي کنه. نو دا فعل شو. انتبهو تاسو متوجه اوسیږئ. نو دا اوسیدل دا څه شو؟ فعل شو. نو دا دې ته څه وایي؟ جمله فعلیه. بل مثال: مدرستنا نظیفة وجمیلة. زمونږ مدرسه وای پاکه ده او ښایسته ده. نو دا جمله فعلیه ده که اسمیه؟ تاسو وایي فعلیه نه ده ځکه اوله کې مدرسه اسم راغلی. نو دا فعلیه جمله نه ده، اسمیه جمله ده. بل مثال: نظفت أمي المنزل جيدا. نظفت أمي المنزل جيدا. مور مې کور ښه پاک.
خ پاک، نظفت پاکی کړ، امي زما مور المنزل کور جیدن خ، یعنی زما مور کور خ پاک کړو. نو دا جمله اسمیه ده که فعلیه؟ تاسو وایئ. نظفت فعل دی نو دا جمله فعلیه شوه. نظفت پاکولو ته وایي، نو چې هغه عمل چې کول پکې هغه ته فعل وایي، یعنی یو کار ترسره کیږي نو هغه فعل دی، نو دې ته جمله فعلیه وایي. بل اخري العلم نور والجهل ظلام، دا جمله اسمیه ده که فعلیه؟ تاسو وایي. دا فعلیه نه ده، ځکه العلم چې شی دی، علم دا خو فعل نه دی، اسم دی، نو دا جمله اسمیه ده، فعلیه نه ده. نو دا زموږ مثالونه ول. اوس دوه مثاله زه تاسو ته درکومه، دا تاسو په کومنټ کې وکئ چې دا دواړو کې کومه اسمیه ده کومه فعلیه ده. هیله کوم چې کومنټ حتما وکړئ، یوټیوب کې به دې مثال لاندې کومنټ حتما وکړئ چې کومه فعلیه ده کومه اسمیه ده. لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرهم، دا حدیث شریف، دواړه حدیث شریف دي. لعن عبد الدینار، لعنت دی وي د دینارو په بنده باندې، یعنی هغه څوک چې هر وخت پیسې یادوي، عبد الدینار د دینارو په بنده باندې. ولعن عبد الدرهم، او لعنت دی وي د درهمو په بنده باندې، چې مثلا بعض خلک په پیسو ایمان وروړي، هر خبره پیسې، نو نبی علیه السلام وایي په دې دواړو دي لعنت وایي. نو دا تاسو وایي چې دا جمله اسمیه ده او که فعلیه؟ کومنټ کې حتما وکړئ. دویم حدیث شریف ده یغفر للشهید كل شيء الا الدین، شهید ته هر څه بخښل کیږي، هر څه بخښل کیږي الا الدین، مگر قرض ورته نه بخښل کیږي. نو دا جمله چې ده یغفرو، دا تاسو ښه فکر ورکې وکړئ چې دا دویمه جمله اسمیه ده که فعلیه ده. نو هیله کوم تاسو کومنټ وکړئ. نو ډیره مننه. که درس کې څه مشکل وي هیله کوم کومنټ وکړئ. دا ستاسو کومنټ یو نظر ما تشویقوي ترڅو نورم خدمت وکړم. که څه مشکل پوښتنه وي هیله کوم کومنټ وکړئ، او هیله کوم چې درسونه لایک کومنټ کوئ، او یوټیوب چینل دوستان سره د سکرین شاټ د یوټیوب چینل واخلئ او فیسبوک سټوري او دوستان سره شیر کوئ. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.